ولسمشر پرون اندېښمن و او نن یې اخر هم حوصله ختمه شوه او مستقیم یې ولس ته داسې ویلې. ملګرو راځئ چې ولسمشر اشرف غني څه وایي او ولې داسې کوي. له موږ سره اوسېږئ قدرمنو لیدونکو. السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ګډ حکومت مشر اشرف غني وایي د طالب زندانیانو د خلاصولو په برخه کې هیڅ ژمنتیا نشته او نه هم دا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د پیش شرط په توګه وړاندې کېدای شي. غني چې نن یې په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې ویل د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره هیڅ ډول ژمنتیا نشته. موږ دا خبره په بیا ډاکټر خلیلزاد ته کړې. دا مسله د خبرو اجنډا کېدای شي خو مخکې شرط نشي کېدای. نوموړي زیاته کړې امریکا د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې یوازې د تسهیلاتو برابرولو مسوله ده. د بندیانو د خلاصون صلاحیت د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره دی او هغوی به یې په اړه پریکړه کوي. غني د دې ترڅنګ له طالبانو غوښتل چې که د ملت د پلوي دعوه کوي نو دوی دې راشي د ملت غوښتنو ته دې ځواب وایي. د مذاکراتي ټیم په اړه د غني دریځ لا هم ګونګ و. نوموړي یاده کړې چې له مختلفو لورو سره یې مشوره کړې خو مذاکراتي ټیم به محدود غړي ولري او واکونه به یې هم محدود وي. د غني په خبره مذاکراتي ټیم یې د لرې کولو وس نه لري پرته له دې چې لویه جرګه یا ولسي جرګه په دې اړه تصمیم ونیسي. یاده دې وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي توافقنامې په بنسټ باید د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل وړاندې کوم چې په 10 تاریخ پیلیږي 15,000 طالب زندانیان او 1000 تنه حکومتي بندیان خلاص شي. د طالبانو په خبره دا ګام د باور د فضا د رامنځته کولو په غرض اخیستل کیږي او تر هغه مهاله چې زندانیان خلاص شوي نه وي بین الافغاني مذاکرات نه ترسره کیږي. طالبان بیا داسې وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر او مذاکراتي ټیم غړی ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې امریکا ژمنه کړې څو د بین الافغاني مذاکراتو له پیلېدو مخکې په 15,000 طالب زندانیان خوشي کوي. عباس ستانکزی پرون د احد په 10 د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته تلویزیون سره مرکه کړې چې د ګڼو پوښتنو ځوابونه یې ویلي دي. ستانکزی وایي د طالب زندانیانو اړوند ټول ارقام او لیستونه ورته سپارل شوي. په دې برخه کې ځینې اقدامات شوي خو بیا هم که د زندانیانو د خلاصون موده ځنډول کیږي نو بین الافغاني مذاکرات به هم ورسره ځنډیږي. کله چې ټول زندانیان خوشي شي د افغانانو خپلمنځي خبرې به هم ورسره پیل شي. د ستانکزي په وینا د بین الافغاني مذاکراتو کې چې افغانانو په هر ډول نظام جوړولو فیصله وکړه دوی به ورسره موافقه وکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې ټول هغه حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي لکه تعلیم، کار یا تجارت کول دوی ورته ژمن دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.